پلار یې بزګر و. په ډېرو خواریو د اکسفورډ په پوهنتون کې ومنل شو. په فلمونو کې له لوبېدو سره زیاته مینه درلوده. د پوهنتون د کومیډي برخې غړی شو، ولې د ژبې د بندېدو له وجې په هېڅ ننداره کې ونډه ورنه کړل شوه. د خواریو په لړ کې یوه ورځ ځان ته متوجه کېږي کله چې د بل چا نقش لوبوي نو ژبه یې نه بندېږي. نوموړی په ډېرې خوشحالۍ د پوهنتون د کومیډي کمیټې نه غواړي تر څو د بل چا په نقش کې په نندارو او صحنو کې ځای ورکړل شي، ولې بیا هم د سینمایي او ښه هیکل د نشتون له امله نه انتخابیږي. خو مسټر بین نه مایوسه کېږي. نوموړی دا ځل په خپله نیت کوي. معمولي کومیډي شیان ترتیبوي، لا پکې خواري کوي او د نړیوالو پام ځان ته راجذبوي. مسټر بین د خپلې ارادې او هڅو په مټ د کومیډین برخه کې تر ټولو ښه ځلیږي او نړیوال نوم ګټي. پوهیږئ نن مسټر بین له هغه ټولو محبوب او شتمن ده چا چې په نندارتونونو کې نوموړي ته د لوبېدو اجازه نه ورکوله او دی به یې مسخره کوه. مسټر بین نن 132 میلیونه پونډه شتمني لري او د نړۍ له محبوبو څېرو ګڼل کېږي. نوموړی په خپله هڅو او ارادو نن ټولو ته ثابته کړه چې کامیابي ښه هیکل او ښایست نه غواړي، فقط غښتلی واوسئ او ماتې مه منئ. تل د خپل راتلونکي لپاره هڅې وکړئ، کوښښ وکړئ او ځان ورسوئ. د هیڅ چا خبرو پسې مه ګرځئ، هر څوک به هر څه وایي. او د خپل ځان لپاره یو خاص هدف وټاکئ او خپل هدف ته ځان ورسوئ.